پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په مکه مکرمه کې د خپلو قریبانو سره څومره ستړی چې په غاړه کې به پټور واچوي، سترګې به راوختلې، چې سجده به یې شوله او د قریشو به نارې کې چې ورسې که یو ځای وش حلال سوی د وش دا نسو لړمون به راوړی په دې سټ به ورکښېښوی، پیغمبر به د سجدې څخه نسو راپورته کېدلی، په کاڼو به یې ویشتی او پر مخ به لاړې ورتوکلې او په کوڅو په لارو کې به یې نه پرېښوی او د لارې په اوږدو کې به یې ډېر سخته زورونه ورکوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غالبا نم کال د هجرت دا د پیغمبر سیرت چې وګورئ دې ته وایي عرض علی القبایل. پیغمبر بره د مکې خپل قریبان پرېښول، د نورو قبیلو له ورلی، د ټولو څه مخکې اول بني بکر قبیلې له ورلی چې خلکو قریشو ته الله تعالی د دین نعمت زما په لاس ورکړي، هغې دا نعمت ټکراو کوي، تاسو یې قبول کړئ. د هغې څه وروسته بیا بني قطحان له ورلی، هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په ډېرو سختو الفاظو جواب ورکړ. غالبا لسم کال د هجرت د زید بن حارثه د خپل کور بچی غوندې انسان د سره لوی د هغې سره طایف له ورلی، حاجانو لیدلی دی. غالبا 75 کیلومتره د مکې څخه لرې دی او داسې غرنۍ مځکه ده. زه چې طایف له ورسه ملګرو ته وایم موږ اوس د غره سر ته خیږو، یو ملګری نه مني، د غره په سر کې سپینه خونه د زور تانته ورته ګوري چې اخوند ته ورسېږو زه به درته وایم. یعنې دومره لوړ غرونه دي چې د انسان عقل ورته حیرانېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې طایف له رالی، طایف کې د درو وروڼو حکومت، حبیب، مسعود، عبد یالیل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې سره راجمع مراولی خلکو، دا د بنو ثقیف قبیلې خلک، قریشو د الله نعمت ټکراو کړی، نبوت دی راغلی دی، د الله آسماني کتاب دی، تاسو دې د حفاظت وکړئ، تاسو دې ته غاړه کښېږدئ. هغوی څنګه جواب ورکړي؟ یو ورته ویل چې الله مکه بې عزته کوله چې ته نبي راواستولی، بل څوک نو. دویم ورته ویل چې الله تعالی ته په دې ټوله انسانیت کې څوک نه و چې نبوت یې تا ته ورکړی. دریم ورته ویل زه ستا سره خبره نه کوم، که حقیقي نبي یې نو ستا سره خبره کول بیا ما ته ضرر رسیږي، او که حقیقي نبي نه یې نعوذ بالله ته دروغجن سره موږ خبرې نه کوو. بجای د دې چې یا د ضیافت وکړي یا یې میلمستیا وکړي، حالانکه په عربو کې د دې شي ډېر رواج و، برای د کلي ماشومانو نوجوانانو ټول ول در هغه ځایه پورې چې د طایف در کونجه وځي، در هغه ځایه پورې به یې په کاڼو په ډبرو باندې ولی. حضرت زید بن حارثه وایي ما او پیغمبر علیه السلام چې په کومه لار کې را روان چې تاسو حج له ورسئ، پر هغه لار باندې سړی را تېرېږي او دې غرو ته وګوري چې دې غرو کوم منظر ولیدی چې دوه مسافر او د کلي 40 انسانان په پسې په کاڼو ولي. حضرت زید بن حارثه وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدنه څخه به دا وینه دومره ډېره ولاړه، دا چوټې مبارکې به د وینې ډکې وې، بره به دا زړه کمزوري وکړه، بره به کښېناستی، بیا به دوی در دې لاسو ونیوی ولاړ به کې پرې به وی چې روان به سو، بیا به په کاڼو ویشتی. حضرت زید بن حارثه وایي ما چې کله د ده بچاو د کاڼو څخه کوی، زما په بدن کې دومره ځای پاته نه سو چې هغه دې د سره صدرنوکه پورې په وینو باندې لړلی نه و. چې کله د طایف د علاقې سره ووتی، قرن الثعالب باندې کښېناستی، توبه برای پر یو کاڼه کښېناستی، دعا یې شروع کړه، اللهم اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس. یا الله زه تا ته خپل شکایت پیښوم، یا الله زه ډېر کمزور انسان یم، زه ډېر ضعیف انسان یم او زما سره هیڅ وس او طاقت نشته چې زه د دې خلکو ته دعوت په کوم شکل ورسوم. ورته یا ارحم الراحمین الی من تکلونی، یا الله ته ما چاته ور حواله کوې؟ ایا دشمن ته په لاس ورکوې که مې و دوست ته په لاس ورکوې؟ اخر ورته ان لم تکن غضبان علی، یا الله که ته په ما باندې اوس هم ناراضه نه یې، فلا ابالي، دا حالات ټول زه برداشت کوم، د دې حالاتو زما سره هېڅ پروا نشته. مخته د عتبه و د شیبه باغ و، عتبه و شیبه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سخت دشمنانو کې او دا قریش او دا په بدر کې ټول قتل سو. هغوی په دې باغ کې ناست دي، د انګورو باغ دی چې د دې سړي بدن ته ګوري
د ده هغه ضعف ته ګوري، د ده هغه وینو ته ګوري، او په سره غرمه او په تیزه ګرمي کې د ده بدن سر در پایه په وینو لړلی دی، او هغه انسانان یې په کاڼو باندې ولي. آخر چې د انسانانو سره تیر د هغه خوني قرابت په جوش کې راغلی، ځکه دوی ټول سره قریبانو. مری یو غلام را وغوښتی، مری داسې په یو غوري کې یو څه انګور ورکړو، ورسه دې سړي ته یې فیش کا، او ته ستا د په رب د کعبې قسمې زموږ د قرابت په خاطر باندې دا وخوره. بس هغه غلام عیسائی غلام و، د هغې نوم دی عداس. هغې چې رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته چې د انګورو وږی کښې شوی، پیغمبر علیه صلات وسلام ته ویل چې عتبه و شیبه هلته ناست دي، هغې د رب د کعبې قسم درته پیښوي چې زموږ د قرابت په خاطر دا وخوره. پیغمبر چې دا وږ دانه ځینه نشر کولو بروی بسم الله الرحمن الرحیم، هغه عداس ورته وایي دا دې څنګه کلمه وویل؟ هغه غلام ورته وایي، دی ورته وایي ته د کوم ځای؟ هغه ورته وایي زه د نینوا یم. باره ورته وایي د هغه نینوا یې چې زما ورور یونس ابن متا په نینوا کې و. یونس ابن متا په نینوا کې نبي راغلی و، د هغې ټوله قوم د هغې پر دغه باندې و. هغه عداس ورته ته یونس ابن متا څه پېژنې؟ ورته وایي هغه هم نبي دی، زه هم نبي یم. هغه عداس وروغورځېدی، بری پر لاسو پښو باندې مچ کې پر هغه ځای باندې باره کلمه ورباندې وویله. بیا چې کله د بدر میدان راغلی چې عتبه او شیبه تلو جنګ لا، دې عداس په لاره کې ور وژړل، په پښو کې ور ولوېدی، ول دا د الله یو برحق نبي دی، د دې مقابلې له نه مه ورځئ، زما د په رب د کعبې قسم که تاسو برته ژوندي راسئ. او چې سړی طایف له ورسي، هغه لار باندې سړی روان وي، دې غرو ته سړی د عبرت په نظر ګوري چې دې غرو کوم منظر ولیدی، کوم ورځ ولیده. پر هغه ځای باندې چې هغه باغ دی، پر هغه باغ باندې تر اوسه پورې داسې چاردیواري د چادرانو راګرځېدلې ده. اوس نو باغ کې ختم سوی دی، خالي او خزلي او ازغي و دا کې ولاړ دي. دغه باغ و څنګ ته چې پر کوم ځای باندې پیغمبر علیه السلام ته عداس انګور پیش کړي دي، پر هغه ځای اوس د کوچنی مسجد جوړ دی، پر لیکلي دي مسجد عداس، د هغې غلام په نامه باندې لیکلی دی.